هر کورنۍ د افغانانو صدمه لیدل. شاید یو کورنۍ شمیر ډیر لږ وي چې په دې دوران کې صدمه نه لیدل، په دې 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر ولاړم، دلته په جماعت کې هم ډیر خلک. باور لرم چې اکثرو کورنۍ به همداسې لکه د زما کورنۍ. د شوروي ځواکونو په دوران کې زما د کورنۍ پلار مې، 2 وروڼه مې او د خسر د کورنۍ 2 غړي مې د کمونستانو په لاس په شهادت رسېدل. او د ناټو د اشغال په دوران کې زما د کورنۍ 6 غړي د ډرون بریدونو په نتیجه کې په شهادت رسېدل. د خسر د کورنۍ مې 5 کسان، یو سپین ږیری او میرمنې، زوی او دغه میرمن ژنور او یو لمسی په موټر کې په راکټي برید کې په شهادت رسېد. او سفیر ما ته فقط همدومره ویلي دي چې متاسف او پوښتنه یې کړه، همدومره. د ټولو کورنۍ په ارتباط همدغسې دغه معامله له فرد افغان سره شوې. دا د هرې کورنۍ حالت. زه فقط یو مثال یم.